سلامونه او احترامات ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. یو ځل بیا د بلازي افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې په تېرو ویډیوګانو کې مو یو څه لاسته راوړي وي او د خپل ژوند او مالي بدلون لپاره مو حتما ګټه ترې اخیستې وي. نن یو ځل بیا په یو نوي ډیجیټلي محصول غږیږو. هغه څه چې شاید تاسې ورته فکر هم نه وي کړي، هغه څه چې شاید تاسې یقین هم ورباندې نه راځي، ولې هغه حقیقت دی. هغه حقیقت چې مجازي دی، یعنې موږ دته غیر حقیقي یا مجازي حقیقت ویلی شو، کوم چې دنیا په مخ ورته روانه ده او خلک ترې د مالي بدلون لپاره ګټه اخلي. اومیګا پرو نن د خپل یو بل همکار سره یو ځای د پالس ورډ په نوم باندې یو نوې دنیا ته داخليږي، د میټاورس دنیا ته. البته دغه محصول د اومیګا پرو خپل مین محصول نه دی چې اومیګا پرو بازار ته وړاندې کړي، ګټه به ترې اخلي. دغه محصول چې تقریبا 12 بیلیونه ټوکنې لري، په راتلونکي څو کلونو کې به ارزښت لا مخ پورته ځي او 6 بیلیونه به تقریبا سوځول کېږي. په دې کې 40 بیلیونه چې تقریبا 40% راځي دغه برخې، هغه به اومیګا پرو فروشات ترسره کوي. د اومیګا پرو په همکارۍ به بازار کې خرڅ کېږي او مخې ته به ځي. کله چې دغه قرارداد او دغه همکاري 40% پوره کېږي، نو بیا به د اومیګا پرو څخه موږ تاسو نشو کولی د پالس ټوکنې واخلو. ولې دا چې دغه پالس ورډ څه کار کوي، څنګه موږ تاسو ګټه ترې اخلو، راځئ په دغه محصول کې پرې غږیږو. د یاده مو نه وځي چې یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. راځو خپل دغه نوی محصول ته. دا محصول په میټاورس دنیا کې دی. شاید د دغه نوم سره آشنا واوسئ او شاید یا هم آشنا ونه اوسئ. میټاورس یا مجازي حقیقت، هغه حقیقت شاید تاسې اوس ونه منئ، ولې مخې ته روان دی او په راتلونکي کې په حقیقت تبدیلېږي او خلک به د خپلو ځایونو څخه نور دنیا کې په مجازي ډول باندې هم کورونه اخلي، شاپینګ به کوي، چکرې به وایي، میټینګونه به کوي، فیورټ میوزیک والاو سره څوک سندرغاړي دي هغونه به سندرې اوري او ورسره په سلګونو او زرګونو نور کارونه چې موږ تاسې غواړو ترسره یې کړو، دلته به یې ترسره کوو. دغه دنیا څه کار کوي او څنګه مخې ته ځي او خلک پکې څومره سرمایه ګزاري کوي، راځئ غږیږو پې. دا اولي معلومات دي چې تاسې د میټاورس په اړه څومره پوهېږئ، دغه پروډکټونه څومره کار کوي او څومره مخې ته ځي. میټاورس اصلا څه شی دی؟ لکه څنګه مې مخکې ویلې، دا مجازي حقیقت دی. نو که تاسې چېرته غواړئ یو غوره څه ترلاسه کوئ یا غوره څه شی، نو تاسې باید کوم ټرینډ چې روان دی یا کوم ټرینډ چې وي هغه کې باید برخه واخلئ. ولې که چېرته غواړئ بهترینه اوسئ، بهترینو ځایونو ته ورسېږئ، نو چېرته چې ټرینډ روان دی هغلته باید لاړ شئ، هغه باید فالو کوئ. نو مونږ او تاسې داسې یو محصول سره نن مخ یو، کوم چې راتلونکی دی، کوم چې حقیقت باندې بدلیدونکی دی، کوم چې په حقیقت بدلیږي. په دغه حقیقت کې یا په مجازي حقیقت کې مختلفو کمپنیانو باندې مختلفو کمپنیانو ډېر زیات انویسټ کړی دی. دوی ډېر زیات همکاران دي چې په راتلونکي 15 کلونو کې به موږ او تاسې دلته $1 تریلیون انډسټري ولرو، چې دغه انډسټري له برکته موږ او تاسې وشو کولی خپل مالي بدلون ته لار هواره کړو او پرمختګ وکړو. نو دغلته موږ او تاسې د خپل پرمختګ لپاره څنګه له دغه دنیا ګټه اخلو، مخې ته ورباندې حتما غږیږو. څوک په دغه انویسټمنټ کې تر اوسه پورې دي یا څوک شامل دي، څوک په دغه غټه دنیا کې شتون لري؟ تر ټولو لومړی میټا کمپنۍ ده. میټا چې د فیسبوک او ټویټر د کمپنۍ مارک زاکربرګ لخوا نه په دغه میټاورس دنیا کې $10 بیلیونه سرمایه ګزاري شوې. مایکروسافټ تر اوسه پورې تر $50 بیلیونه پورې سرمایه ګزاري ورکړې کړې. نیویډیا $330 بیلیونه سرمایه پکې لري. جی پی مورګن $371 بیلیونه او همداشان اډیداس $18 بیلیونه سرمایه په دغه دنیا کې لري. نو موږ او تاسې لا تر اوسه پورې ډېر نوي یو تر څو ځان په دغه دنیا پوه کړو او په راتلونکي کې ترې ګټه واخلو. پالس دنیا ته ښه راغلاست. پالس د میټاورس سره څه اړیکه لري؟ راځئ وغږیږو پې. پالس په یو عمومي ډول باندې د مهدي شریف د خوا نه دا جوړ شوې دنیا ده، کوم چې غواړي په میټاورس باندې کار وکړي، مخې ته لاړ شي او د میټاورس باندې د خلکو د ژوند د بدلون لپاره همکاري وکړي او هغه ویژن چې دوی لري هغه په حقیقت بدل کړي. دوی ویژن دا دی، کوم غیر مجازي حقیقت چې را روان دی، کوم مجازي حقیقت چې راتلونکی په حقیقت بدلیږي، د هغوی څخه د خلکو د مالي بدلون لپاره ګټه واخیستلی شي. په همدغه ترتیب د پالس دنیا سره لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ، مختلف همکاران دي چې یو د هغوی څخه نایک، سامسنګ، اپل، کنورس، ورژن
او ورسره ټایمر بلانډ او ورسره نور بهترین مجلې د دنیا همکاران دي او دوی سره یو ځای همکاري کوي ترڅو دغه پالس ورلډ همکاري باندې مخې ته لاړ شي او هغه څه چې محصول د دوی دی هغوی کامیاب کړي. پالس څه شی دی؟ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې د پلیټ فارم دی کوم چې موږ تاسو ته اجازه راکوي تر ټولو مجازي حقیقتونو څخه ګټه واخیستلی شو. په اسانۍ موږ تاسو د دغه دنیا څخه خوند واخلو او عاید لاسته راوړو. مخکې مې هم تشریح کړه ډېر ساده ډول باندې دوی ویژن او میژن دواړه معلوم دي. دوی غواړي د دغه اپورچونټي څخه کوم چې راتلونکي په حقیقت بدلونکي ده او په بیلیونونو او راتلونکي په تریلیونونو ډالرو پکې سرمایه ګذاري کیږي د خلکو د اقتصادي بدلون لپاره ګټه واخلي. نو د پالس دنیا هدف دا ده چې راتلونکي 2025 کال پورې موږ په پالس دنیا کې 10 میلیونه اشخاص ولرو، یعنې 10 میلیونه کسټمر ولرو چې تر اوسه پورې د دوی یو همکار اومیګا پرو 2.7 میلیونه مشتریان لري. نو همدا اوس مخکې له دې نه چې دوی پیل واخلي 2023 کال ته داخل شي دوی 3 میلیونه مشتریان لري. دوی 3 میلیونه مشتریان پوره کړي دي او هر ورځ د څخه به لا نور ډیره ګټه اخیستل کیږي. دغه پالس دنیا لکه څنګه مې چې ویل دوی په میټاورس باندې انویسټ کوي، په میټاورس دنیا سره همکار دي. نو په دغه کې موږ او تاسې د تجارتي کوم ټریډینګ رومز چې کوم دي په فورکس بازار کې نور بازارونو کې ټریډ ترسره کیږي د هغوی څخه لیدنه کولی شو په میټاورس طریقه باندې په غیر مجازي یعنې په خپل کور کې به ناست یو کوم څه چې موږ د ځان سره لرو د هغې په واسطه باندې وشو کولی موږ او تاسې دغه ټریډینګ رومونو څخه استفاده وکړو، میوزیک لانګونو ته لاړ شو، ایونټونه وکړو، ایونټونه وګورو، همداشان موږ او تاسې ګیمینګ خونو ته لاړ شو، اکیډمي رومز ته لاړ شو، زړه مې وي هر چېرته چې لاړ شو دغه پالس ورډ په طریقه باندې موږ او تاسې په میټاورس کې چکر وهو او ګرځو. د میټاورس یا ایکس پی ایل کوین میټاورس خاص یو بل پروجیکټ لري چې د ایکس پی ایل په نوم باندې دی. دغه پروجیکټ غواړي بازار ته راوباسي، دغه ټوکنې غواړي بازار ته راوباسي، کوم چې زموږ او تاسې مین هغه پروجیکټ دی چې موږ او تاسو کار پرې کوو. نو دغه پروجیکټ راتلونکي څو کلونو کې به 6 بیلیونه ټوکنې سوځول کیږي. ټول 12 بیلیونه ټوکنې دي، یعنې موږ او تاسې لیمیټډ ټوکنز دلته لرو چې اوس لپاره بازار کې 12 بیلیونه دي او 6 بیلیونه به ترې راتلونکي سوځول کیږي. ایکس پی ایل کوین به په راتلونکو څو میاشتو کې د نړۍ غوره باینانس یا اکسچینجونو کې دوی لیست کیږي او خلک به ترې ګټه اخلي. د هغې سره اخوا څوک چې په میټاورس کې انویسټ کوي نو ایکس پی ایل به د دوی د میټاورس دنیا پالس ورډ لخوا افیشل کرنسي اعلانېږي. یعنې موږ او تاسې به د ایکس پی ایل په واسطه باندې په پالس ورډ کې میټاورس ته داخلیږو او څوک چې ډېر دغه ټوکنې لاس سره لري نو هغوی به ډېره ګټه حتما لاس ته راوړي. مخې ته ځو، دلته بیا موږ او تاسې د پالس پلیټ فارم لرو کوم چې کولی شو موږ او تاسې دغه کوینس خریداري کړو ځان سره یې وساتو. پالس او اومیګا پرو طرف سره لري. اصلا ما په پیل کې هم تشریح کړه دا د اومیګا پرو افیشل کوین نه دی، دا د اومیګا پرو رسمي پروجیکټ نه دی، دا د اومیګا پرو رسمي محصول نه دی او زما له ټولو هیله چې رسمي محصول هم ونه شمېري. پالس چې غواړي مخې ته لاړ شي یو ښه پروډکټ دی، اضافه اپورچونټي ده چې موږ او تاسو کولی شو د اومیګا پرو په واسطه باندې چې موږ او تاسو د اومیګا پرو مشتریان یو دغه یو همکاري موږ سره کیږي تر څو مخکې له دې نه چې بازار ته لاړ شي یو سلسله موږ او تاسو ته ګټه راورسېږي. دغه ګټې څه شی دي راځئ ورباندې غږېږو. ایکس پی ایل کوین به په ډسمبر اوله باندې په بازار کې لنچ کیږي، کوم چې انیشل لنچ ورته ویل کیږي یا پری لنچ ورته ویل کیږي. دغه پروګرام به په راتلونکي څو میاشتو کې تر 1.25 سنټو پورې رسیږي دغه ټوکن چې موږ سره دی. ولې د دې تخمیني هغه کوم اکسپیکټیشن چې دی دغه ټوکن څخه دا چې راتلونکي 2023 کال پورې په $3 باندې د ارزښت واوسي. دا دغه کوین مشخصات دي او اکسپیکټیشن یا د خلکو توقع د کوین څخه دغه ده. ولې زموږ او تاسې لپاره څه اپورچونټي ده؟ موږ د اومیګا پرو د غړو په صفت باندې څه اپورچونټي لرو؟ اول خو دا ده چې موږ او تاسې به مخکې له دې نه چې بازار کې لیست شي اخیستلو حق ولرو. دویم دا چې په 50% ډسکاونټ به اخلو او موږ ته به اضافه 50% کوینس راکولی کېږي چې دغه به سبا 8 د نومبر د سټارټ اخیستل کېږي تر 10 د نومبر پورې موږ دا حق لرو. البته دغه 5 د نومبر باندې شروع شوی ولې په لوډ ډېر زیات دی، ډېر خلک غواړي واخلي نو د لپاره 8 د نومبر باندې سټارټ کېږي تر 10 د نومبر پورې موږ 50% تخفیف ولرو. بیا 2 ورځې موږ تاسو 15% تخفیف لرو، بیا 15% تخفیف موږ تاسو لرو چې 14 نه وروسته موږ تاسو یو ایکس پی ایل په اومیګا پرو کې هم په $1 باندې لاس ته راوړو. اوس دلته زموږ او تاسو ګټې څه شی دي؟ مخکې له دې نه چې بازار ته لاړ شي موږ او تاسو یې اخلو.
کله چې بازار ته راوځي موږ الریډي 50% ګټه کوو او د هغې نه اخوا په ټولو هغه پروګرامونو کې چې پالس دنیا ور باندې مخې ته ځي پالس وورډ ور باندې کار کوي اومیګا پرو اشخاص ته د اومیګا پرو غوړ ته به بلویت ورکولی کېږي دلته موږ عینا لکه څنګه چې په اومیګا پرو کې پیکیج اخلو د $100 نیولې تر $50,000 پورې پیکیج لرو او د هر پیکیج په اخیستلو سره باید $9 اضافه فیس ورکو البته دغه ټوکنې به د اومیګا پرو مستقیم نه اخلو دغه ټوکنې به موږ او تاسې د باینانس یا هم هر اکسچینج موږ او تاسو کارو د هغې په واسطه باندې لاس ته راوړو ولې موږ او تاسو ته یو بل فرصت هم شته دی موږ او تاسې که چېرته سبا شروع کوو $500 پالس اخلو وبخښه XPL اخلو موږ ته به 1000 XPL راکولی کېږي که د 10,000 اخلو موږ تاسو ته به 20,000 راکولی کېږي د 50,000 XPL اخلو موږ تاسو به 1,00,000 XPL راکولی 50 ډسکاونټ سره او 50 اضافه لیمیټډ پکیجونه به وي اوس تاسې فکر وکړئ تاسې دغه پکیجونه چې اخلی څومره ارزښت کېږي او کله چې اعلان دی کېږي چې دا په $1 دی موږ او تاسې به څنګه عاید لاسته راوړو دوه چنده عاید په یو میاشت کې څنګه کار کوي موږ او تاسو په قرارداد تر 14 میاشتو پورې اومیګا پرو سره لرو هره ورځ به تقریبا 0.329% د XPL کوین موږ ته جنریټ کېږي او موږ ته به راکولی کېږي د هغه نه وروسته چې موږ او تاسې کله مثلا که اوس خو کوینس اخلو موږ ته او تاسو ته چې څومره اضافه راکول کېږي هغه ټول به جمع کېږي یعنې په 14 میاشتو کې موږ 80% ریټرن اف انویسټمنټ لرو چې 100% کوینس زموږ دي 80% ریټرن اف انویسټمنټ دی اوس که چېرته موږ داسې مثال ورکړو که سبا ته موږ 50 تخفیف سره دغه ټوکنې اخلو مثلا $10,000 ټوکنې اخلو موږ ته 10,000 اضافه نور راکول کېږي موږ 20,000 ټوکن لرو د 20,000 ټوکنو په جریان باندې به موږ او تاسو ته هره ورځ 0.329% ټوکنې راکولی کېږي دا یعنی یو 80% یعنی 12,000 XPL ټوکنې نورې موږ ته راکول شي چې 14 میاشتو کې موږ 320% ریټرن اف انویسټمنټ لرو یعنی موږ $10,000 انویسټ کړی دی $2,000 مو کیش کړی دی که چېرته دغه ټوکن قیمت $1 شي اوس راځو یو حساب وکړو یو محاسبه وکړو هغه څه چې د امکان ور دي هغه څه چې امکان لري د اومیګا پرو سپورټ د نړۍ د ټاپو شرکتونو همکاري د دغه کوین سره دا شاید مخې ته بوځي او کامیابي مثال په ډول 2023 کال کې د قیمت 1.25 دی په 2023 کال کې که موږ $3 ونیسو کوم ټوکن چې موږ د $10,000 سرمایه ګزاري کړې ده هغه 10,000 جمع نور 20,000 ټوکنې لرو او 20,000 موږ او تاسو ته 2,000 ټوکنې موږ سره دي نو چې د هر قیمت $3 شي موږ او تاسو ته دلته معنا دا چې موږ $90,000 ګټه وکړه 99.980% زموږ د پیسو ارزښت لوړ شو او موږ ریټرن اف انویسټمنټ 980% لاس ته راوړو نو چې دا یو داسې اپورچونټي ده چې امکان لري ولې یو خبره بیا د ګارنټي نه ده ولې که چېرته موږ $2 هم ونیسو ځکه د کرپټو کرنسي دنیا ده او ټوکنې روان دي مخې ته ځي او دا ټوکن چې څومره ښکاري څومره همکاري چې ورسره شته د کمپنیو انشاءالله چې تر دې به هم پورته ځي او موږ او تاسې به دغه اپورچونټي په واسطه باندې کولی شو ځان میلیونران کړو نو دا چې موږ څومره انتخاب کوو څومره ځان پوهیو هغه موږ پورې اړه لري نو راځئ نوره مخې ته ځو موږ او تاسې یا دغه پروجیکټ کې چې کله انویسټ کوو د هغه دغه ارزښت به څنګه لوړیږي یعنی د XPL ارزښت به څنګه پورته ځي تر ټولو لومړی دا چې زموږ قرارداد تر 14 میاشتو پورې دی معنا دا چې موږ او تاسو ټولې ټوکنې تر 14 میاشتو د کمپنۍ سره دي یعنی موږ او تاسو دلته خپلې پیسې ساتلې دي پیسې سیلینګ زیات نشته دی موږ او تاسو فقط حق لرو چې 10% هغه کوم ټوکنې چې جنریټ کېږي هغه وډرا کړو د هغه نه وروسته کومې ټوکنې چې پاتې کېږي خپل ایکوسیستم ته د پالس ایکوسیستم ته ځي او ورسره خوا کې تر ټولو غوره دا ده چې لیمیټډ دي 12 بلیونه ټوکنې دي او کله چې موږ او تاسو یو ځل هم وډرا وکړو د ګټې څخه ټوکنې وډرا کړو کوم چې په بیټکوین یو اس ډي ټي او په هر څه باندې چې وډرا کولی شو موږ او تاسو ته به د 0.329% په ځای 0.246% ټوکنې جنریټ کېږي چې دا په راتلونکي یو کال کې 120% ټوټل 14 میاشتو کې به 120% ټوکنې موږ او تاسو ته جنریټ کېږي نو 6 بلیونه هدف دا چې دوی وسوځي تر څو موږ او تاسو دغه کوین ارزښت پورته وګورو او خلک ته وشي کولی په اسانۍ ګټه واخلي که تاسو چېرته په اومیګا پرو کې یاست نو شاید د نیټورک مارکیټینګ سره هم اشنا اوسئ که نه یاستئ دا هیڅ مهمه برخه نه ده ولې که چېرته تاسو نیټورک مارکیټینګ کوئ د پالس نیټورک به جدا تاسو ته ګټه راځي او د اومیګا پرو نیټورک به تاسو ته اضافه ګټه راځي چې د هر څه څخه به تاسو 10% ګټه لاسته راوړئ یعنې ډبل بونس به لاسته راوړئ نو دغسې زموږ او تاسې د کمپنۍ سیسټم کار کوي او مخې ته ځي فول بي وي او ار وي چې تاسو ته حسابېږي معنا څومره ار وي تاسو ته راځي ټول حسابېږي په نیټورک قانون کې به 70 قانون وي دلته پارټنر او د کسټمر پکیج نشته
موږ ټوکن اخلو کله چې نتورک زموږ لاس لاندې نتورک کیږي د هغې څخه 80% قانون باندې موږ او تاسې بونس لاسته راوړو. ولې 80% نغدي کوو؟ 10% هم موږ نغدي کولی شو، د نورو ملګرو ته په خریداري کولی شو، او د هغې څخه ولې یو فرق دا دی چې هغه ټوکن چې بیرته خریداري ورباندې کیږي تاسې ته بونس یا اروي نه حسابیږي. نو په دغه هیله چې په دغه موضوع باندې دقیق پوه شئ. کوم بونس چې د نتورک د لاسه تاسو ته راوړئ یا افیلیټ مارکیټینګ د لاسه تاسو ته راوړئ، تاسو ته فقط حق لرئ چې 80% نغده کوئ، 10% به اتومات نغدوي، 12 میاشته قیدول نشته دی. ولې په یو شرط چې ستاسې دغه پیسې چې کومې دي دغه به بیا اروي او تاسو ته بي وي نه حسابیږي. دغه غیر موږ او تاسې د او ام ای په نوم باندې ویزا کارت لرو چې راتلونکي به ډېر زر وشو کولی ګټه ترې واخلو. دا د اومیګا پرو بل غوره محصول دی او له دې وروسته راځئ وګورئ کله چې تاسې پالس وډ سره یو ځای کېږئ څه ګټه اخلئ. دغه دوه جوړه خو به پېژنئ، ایرې کوري او مرینا اوري. ایرې کوري چې د نتورک مارکیټینګ د پلار په نوم باندې پېژندلی کېږي او په نتورک مارکیټینګ کې ډېر غټ نوم دی. دوی خپل یو ګوپرو پروګرام لري چې موږ ډېر زیات خبرې هم ورباندې کړې دي. ولې که چېرته تاسو غواړئ د دغه ګوپرو څخه مفته استفاده وکړئ نو تاسو ته یو چانس شته. چانس څه شی دی؟ راځئ غږیږو پرې. که تاسو چېرته غواړئ په ګوپرو عمومي اډمیشن واخلئ یا عمومي داخله واخلئ باید $490 ورکړئ. که تاسو چېرته غواړئ وی آی پي اډمیشن واخلئ باید $800 ورکړئ. که تاسو چېرته غواړئ پلټینم اډمیشن واخلئ $5400 تقریبا باید تاسې ورکړئ تر څو د ایرې کوري د خوا نه زده کړې لاسته راوړئ. ولې کله چې تاسې د پالس ورډ یا د پالس دنیا غړي کېږئ او ایکس پي ایل ټوکن یې اخلئ تاسې به دلته مفته یا وړیا ډول باندې لاسته راوړئ. دغه ګوپرو ورچوال پروګرامونه به لاسته راوړئ. اولین کله چې تاسو د $500 په اندازه باندې ایکس پي ایل کوین اخلئ نو تاسې به مفته وشئ کولی د ګوپرو ورچوال کوم اډمیشن پروګرام چې دی لاسته راوړئ. که تاسو چېرته د $10,000 ایکس پي ایل ټوکن لرئ نو تاسو به وشئ کولی د وی آی پي ګوپرو پروګرام کې اشتراک وکړئ. که تاسو چېرته د $50,000 ایکس پي ایل کوین ولرئ نو تاسو وشئ کولی د پلټینیم ګوپرو پروګرام کې په مفته یا وړیا ډول باندې اشتراک وکړئ. دا ستاسو لپاره اضافه خبر دی. نو که تاسو چېرته غواړئ له دغه فرصت څخه استفاده وکړئ همدا نن کولی شئ زموږ سره لاندې وټساپ شمیرې سره تماس ونیسئ. موږ په چینل یوټیوب کې شته دی او موږ سره همکاري وکړئ یا موږ تاسو سره همکاري وکړو تر څو له دغه زرین فرصت څخه ګټه واخلئ. همدا نن یې پیل کړئ، انشاءالله موږ ته غوره نتیجه اخلو، تاسو به یې حتما واخلئ. ښه وخت ښه شېبې. الله حافظ.